اے قدرمندو په دې شلو کالو کې دا جهاد فتوا زمونږ ستاسو شیوخ ورکړی و که اسلامي دنیا شیوخو چې په شلو کالو کې ستا په شیخ باندې اعتماد و نو نن ولې زه خپل په شیخ باندې شیوخو باندې اعتماد ونه کړم اسلامي دنیا تږي ده راځي موږ ته علما وایي کاش کې چې داسې نظام زمونږ هیواد کې هم وایي کاش کی چې دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر اداره زمونږ اسلامي هیواد کې هم وایي د اسلامي هیوادونو علما او شیوخ موږ ته داسې وایي الله دې دا قائم او دائم ولري الله تعالی فرمایل ثم جعلناك على شریعة اے نبی کریم علیہ السلام من تاسو ته یو نظام جامع درک من الامر د دین ټول امور د دغه شریعت مطابق فیصله وکړه فتبعها د دغه دین تابعداري وکړه ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون دغه خلق خواهشاتونه خودداري وکړه چې هغوی په دین په قرآن په احادیثو معلومات نه لري و شهوات مطابق نظام غواړي نبی علیہ السلام تا اللہ خطاب کئی مراد طول امت اور طول انسانیت اللہ دی داستاسو سایہ قبول کی پروردگار عالم داستاسو علم مقبول و مبرور اگرزئی قرآن کوي راته امر پونی کوي تل نه له بدیو تل نه له بدیو تل واړې زندگی زمون د کالا خوخیو تل نه له بدیو تل نه له بدیو تل امر په تکرار کړي پاک غنی اکبر امر پو تکرار کړي پاک غنی اکبر